د روغ او ښه صحت لپاره دغه 5 ګټورې مشورې حتما عملي کړئ. اول، څېړنو په ثبوت رسولې ده چې وجود د فکر سره مستقیمه اړیکه لري. هر کله چې فکر سم وي نو وجود هم ښه وي. د امراضو په مقابل کې مقاومت لوړ وي. نو د دې لپاره چې تل صحتمند واوسو، غوره ده چې هېڅکله د یوې مسلې په اړه ډېر تشویش ونه کړو او د مشکل په اړه ډېر فکر کول نه یوازې دا چې مشکل نه حلوي، بلکې مشکل نور هم د شدت طرف ته بیایي. دوهم، که غواړئ چې ښه او روغ صحت ولرئ، د سبزیجاتو څخه ډېره استفاده وکړئ او د خوړو په تقسیم اوقات کې ورته ډېر ځای ورکړئ. د سبزیجاتو نه استعمال په بدن کې د زړه ناروغۍ، ګردو ناروغۍ، معدې تکلیف، شکر ناروغۍ، د کولمو ناروغۍ او دې ته ورته ډېرې نورې ناارامي هم رامنځته کوي. دریم، موږ په خپل عادي ژوند کې د ورځې 3 وخته خواړه خورو، خو د دې پر ځای بهتره دا ده چې همدا د 3 وختو خواړه په 5 وختو کې وخورو، ځکه چې یو ځل ډېر خواړه خوړل په معده بوج راولي. موږ باید لومړی سهار وختي خواړه وخورو، بیا په 10 بجو کې یو ناشته وکړو، بیا د غرمې ډوډۍ وخورو، همدارنګه مازدیګر ناوخته بیا هغه خواړه چې ژر چمتو کېږي وخورو، او پنځم وخت خواړه چې د شپې خواړه دي باید لږ وخورو. څلورم، که غواړئ چې د سترګو لاندې تورې حلقې مو له منځه لاړې شي، پوستکی مو ښکلی شي، فشار مو نورمال شي، اندامونه مو قوي شي او هډوکي مو ښه مقاومت ولري، نو باید روزمره منظم ورزش پلان ولرئ. پنځم، د دې لپاره چې ښه صحت ولرو، هره ورځ مو په ښه توګه تېره شي، پراخه حوصله پیدا کړو. د شپې پوره آرام او ژور خوب کول مهم دی او د خوب لپاره هېڅکله درمل مه استعمالوئ. مننه.